دوستانو سلامونه. تاسې که ګوګل کروم کې یا کروم براوزر د بې ځایه نوټیفیکیشن څخه په تنګ یاستئ، نو زه به تاسو ته نن ګوګل کروم کې یو داسې طریقه وښیم چې د هغې انیبل کولو یا فعالولو سره تاسې به د بې ځایه پیغامونو یا اډ د اشتهاراتو کوم نوټیفیکیشنز چې یا پیغامونه د دې څخه به تاسې بېغمه شئ. هغه به څنګه کوو؟ نو هغې لپاره تاسې کروم ته لاړ شئ. کروم ته چې لاړئ، په دې درې ټکو به کلیک وکړئ او دلته سیټینګز باندې چې مو کلیک وکړه، را به شئ لاندې دلته سایټ سیټینګز، په دې به کلیک وکړئ. نو دلته به تاسې پاپ اپس اینډ ریډایرکټس په دې باندې کلیک وکړئ. دلته ګورئ دا اپشن فعلا الاؤډ دی یا فعاله دی. نو که ستاسې هم دا ډول فعاله وي نو تاسې به پرې کلیک وکړئ. نو کله چې کلیک وکړو دا به غیر فعاله شي. نو دې سره به تاسو ته ګوګل کروم نه چې کوم تاسو ته د اشتهاراتو کوم نوټیفیکیشن یا پیغامونه راځي، دا به د دې ډسیبل یا غیر فعالولو سره نور تاسو ته نه راځي. دا به د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک کړئ. کوم نظر یا پوښتنه لرئ موږ سره د کمنټ لارې شریک کړئ. چینل مو تر دې دمه نه وي سبسکرایب کړئ، در سره سبسکرایب یې کړئ چې په راتلونکي نور ویډیوګانې در سره شریک کړم. تر بلې ویډیو په پاک او مهربانه رب سپارم.